تازه او مهم خبر. سراج الدین حقانی د احمد شاه مسعود پر قبر دعا وکړه. ولې او څنګه پر هله سره ویډیو کې ګورو. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی پنجشیر ولایت ته د خپل سفر پر مهال د جمعیت ګوند د رهبرۍ غړي او پخواني قومندانان احمد شاه مسعود د مقبرې ته هم ورغی او هغه ته یې دعا وکړه. احمد شاه مسعود د روسانو د جګړې پر مهال د سراج الدین حقانی د پلار مولوي جلال الدین حقانی متحد و. همداراز مولوي جلال الدین حقانی د مجاهدینو په حکومت کې د برهان الدین رباني د کابینې غړي پاتې شوي. پنجشیر ولایت ته د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د سفر پر مهال نوموړي د خلکو لویې غونډې ته ویلي، زموږ ژبې جلا خو اهداف مو یو دی او په تاسو بشپړ باور لرو. دا چمتو کلی خبر در بیخي چارې ښه وه.